سلامونه نیکی هیلی او احترامات فضل شمالی والیم او تاسو ته په خپل یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. نن ورځ اډجکټیو صفت تاسو ته په ډیر اسانه او ساده لهجه تشریح کوم. صفت یعنی څه؟ Adjective is a word which is used to modify either noun or pronoun in a sentence. صفت هغه لغت ده چې په جمله کې د نوم او یا د ضمیر ستاینه کوي. د نوم ستاینه لکه څنګه علي is intelligent. په دې سنټنس یا په دې جمله کې intelligent صفت ده او د علي صفت شوی ده، یعنی دغه intelligent را پاسېدلی ده او د نوم صفت یې کړی ده. همدا ترتیب he is intelligent په دغه جمله کې he ضمیر ده او intelligent صفت ده، نو صفت را پاسېدلی او د ضمیر ستاینه یې کړې ده. ځکه موږ وایو چې adjective is a word which is used to modify either noun or pronoun in a sentence. په بله توګه موږ داسې هم وایو چې adjective is a word which is used to show either criticism or admiration of noun in a sentence, state, passage or article. یعنی adjective صفت هغه word ده، هغه لغت ده چې په جمله کې د نوم یا د ضمیر admiration صفت کوي، criticism او یا تنقید پې کوي، انتقاد یې کوي، بدوینه یې کوي. صفت لکه ښهوالی بیانول او criticism انتقاد یعنی بدوالی بیانول. ښه صفتونه لکه زه اوس وایم beautiful ښایسته، good ښه. همدا ترتیب که چیرې criticism چې کوم موږ پېښیو، انتقاد چې پېښیو، انتقادي صفتونه، نو هغه موږ سره دي لکه bad خراب. یا زه اوس وایم چې علي از naughty، علي شوخ ده، نو دا شوخ موږ سره چې شی شو صفت، خو کومه صفت دا هغه صفت ده چې کوم موږ سره criticism ښیي. امید درمه چې په صفت په ډیفینیشن یعنی تعریف ډېر ښه پوه شوي اوسئ. د نورو ښایسته انګلیسي ګرامري ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب او د ټالۍ بټن دباو کړئ. مننه کوم تر بلې ویډیو. الله حافظ.